سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د دویمې سترې بریا مبارکي وایم. افغان کرکټ ملي لوبډلې وکولی سوله چې په دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کې هم ساوت افریقا لوبډلې ته په 180 منډو په توپیر ستره ماته ورکړي. د نن لوبې ټاس افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي وګټئ چې پخپله د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې جوړې کړې. په دغه لوبه کې افغان توپوهونکو ډېره زبردسته بهترینه توپونه وکړله. رحمان الله ګربز په 110 توپونو باندې 105 منډې جوړې کړلې. داسې عظمت الله عمرزي بې چټکي په 50 توپونو باندې 80 منډې جوړې کړلې. رحمتشاه بې 50 منډې جوړې کړلې. ریاض حسن بې 90 منډې جوړې کړې. د 312 منډو اهداف په تعقیب کې د ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې هم ډېره زبردسته بهترینه توپونه پیل کړله، خو د دوی دوو پیلیز توپوونکو ډېر ښه وځلېدله او ښه لوبه یې وکړله، خو بدبختانه د دوی تر آوټ کېدو وروسته نورو لوبغاړو ښه لوبه ونه کړله. سر په سر خپل وکټ د لاسه ورکړلې او دغه لوبه یې وبایلله. افغان لوبغاړو نن یو ځل بیا د ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته جادوګره توپ اچونه ترسره کړله، په خاصه توګه ننګیالي خروټي راشد خان ارمان په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړلې چې 5 مهمې وکټې یې هم ترلاسه کړلې. داسې ننګیالي خروټي بیا په 6.2 اورونو کې 26 منډې ورکړلې چې 4 وکټې یې ترلاسه کړلې. داسې عظمت الله عمرزي بیا په 3 اورونو کې 12 منډې ورکړلې چې د پیل وکټه یې واخیستله. د افغانستان او ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ 2-0 د افغانستان لوبډلې په ګټه روانه ده. د افغانستان او ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به درېیمه وروستۍ لوبه به سبا لا نه بل سبا د افغانستان پر مهال په 4:30 بجې په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیلیږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آیډي هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.